باچا خانه ستا ارمان د خدای پوره کړي، تا ټوټې ټوټې پښتون د خدای را یو دا د کوزي پښتونخوا د عدم تشدد د سرلاري باچا خان لارویان دي چې ننګرهار ته راغلي. څو د باچا خان دیرشم تلین چې ننګرهار یې کوربه دی ولمانځي. په دې لمانځغونډه کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو د پښتو ادب د لیکوالانو سربیره د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر هم ګډون درلود. په دې لمانځنه کې لومړی د فخر افغان باچا خان پر مزار د ګلونو ګېډۍ کېښودل شوه. په یاد لمانځغونډه کې د ولسمشر غني هغه ځانګړی پیغام چې د دې ورځې په مناسبت لیکلی و ولوستل شو. زه هیله یم چې د غونډې برخوال به په خپلو ویناو کې د باچا خان د عدم تشدد فکري مبارزه دنیا ته د بیلګې په توګه وړاندې کوي او د خپل ولس دغه ستره هیله به کور په کور ګرځوي. خلک به سولې، تعلیم، ثبات او سوکالۍ ته رابولي. درنښت محمد اشرف غني د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس. په ورته مهال د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر بیا د پوهنې وزارت له مسؤلینو غوښتنه کوي څو شرایطو ته په کتو د باچا خان افکار دې په ښوونیز نصاب کې شامل شي. او په افغانستان کې د خلکو عامه اذهان ټول همدې ټکي ته سره یو دي چې نور موږ دا وحشت نسو منلی او د دې وحشت لمنه باید ټوله شي. بلخوا د ننګرهار والی د فخر افغان باچا خان وروستی وصیت د هغه د نورو کارنامو ترڅنګ یوه ستره کارنامه یاده کړه چې د پښتون قوم د یووالي لپاره جلال آباد ښار له مرګه وروسته خپل ځای انتخاب کړ. فخر افغان باچا خان د خپل ژوند په اخره کې په خپل وصیت داسې کارنامه ترسره کړه چې نن هم ترې د لر او بر افغانانو د راشه درشه تړون ژوندی او تلپاتې ساتل شوی دی. له کوزي پښتونخوا راغلي د خان عبدالغفار خان لارویان وایي په دې لمانځنه کې د ګډون موخه ځوان نسل د باچا خان له هڅو او فلسفې خبرول دي چې د پښتون او افغان قوم د یووالي لپاره یې ګاللي دي. زما په معاشره کې څه چلو پښتون چې و هغه به ځان ته وایي زه پښتون یم. شاخیل، ډم، نانبات، جولا ده ته یې په سپک نظر کتل. باچا خان سوشل ریفارمیشن د لاندې دا خلک په مین سټریم کې واچول. نور خلک په دغه نظر نه ورته ګوري. موږ خو یو افغانان بول ملک د ملک پالیسي کوي په دغه نظر بولي. خو ټیکه ده موږ دپاره خو د چمن بارډر موږ ته نږدې دی. یوه خوا ته هم د دغې ژبې خلک اوسي، یوه خوا ته هم د دغې ژبې خلک اوسي. د یوې ژبې خلک مخکې خو دا مسلې نه وې. د عدم تشدد سرلاری ملي مبارز خان عبدالغفار خان د ملک بهرام خان زوی په قوم محمد زی په 1890 کال کې د پښتونخوا د اشنغر د اوتمانزو په کلي کې زیږېدلی او په کال 1988 کې د 19 کلونو په عمر په پیښور کې ومړ چې مړی په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو.